محترم کمال ناصر اصولی مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، اداري پلاوي او وکیل صاحبانو په اجازه زه مشخص درې موضوعات لرم. جناب رئیس صاحب، موږ او تاسې ژوندي یو. رئیس صاحب محترم، موږ او تاسې ژوندي یو، هر یو شخص خپل ژوند کوو، خو هر هغه څه چې زموږ او ستاسې ننګ او غیرت دی هغه هم حکومت ورباندې رسمي دریځ نه نیسي او هم ولسي جرګه. د افغانستان د رسمي پولې موضوع ده د پاکستان سره. د ډیورنډ په کرښه باندې ازغن تار راتاویږي. ولسي جرګه هم چوپ ده، دولت هم رسمي چوپ دی. دا معنا لري لکه یو څوک چې په خپل عزت باندې معامله کوي که د افغانستان دولت معامله ورباندې کوي. د افغانستان د دولت نه مو هیله ده تر څو د ازغن تار د تاویدو او د ډیورنډ د کرښې په مورد باندې رسمي دریځ د افغانستان د افغان ملت سره شریک کړي. دوهمه مسله نن د الکترونیکي تذکرو مسله ده. زه دې ته نه یم خفه چې نن ورځ به د رد او یا تایید رایه ورکړل شي، خو دې ته خفه یم چې دا د افغانستان قومونه، دا ورونه قومونه ولې دومره بې اتفاقه یو چې خپل ملي ګټې او هر هغه څه چې زموږ ملي ارزښتونه دي هغې ته موږ وفادار نه یو تر اوسه. د افغانستان بیرغ، د افغانستان د دولت ملي سرود، د افغانستان پیسه، سکه او ملت، دا هغه څه دي چې په دنیا کې موږ ته شناخت راکوي. که هزاره ده، که پښتون ده، که ازبک ده، که تاجک ده، کله چې ایران، پاکستان، روس، امریکا، اروپا هر هیواد ته چې ځو، څوک چې پوښتنه درنه کوي ټول وایو چې زه افغان یم او هر یو ورباندې افتخار کوو. نن هم زه ورباندې افتخار لرم او سبا به یې هم ورباندې لرم. اما دلته چې راځو په داخل د تالار کې موږ یو بل نه منو او نه شو زغملی. دا مې ژړوي چې دا زموږ او ستاسې ماشومان به په مکاتبو کې او په کورونو کې زما نظر، ستا نظر، د هر وکیل نظر، د هر سور او شین کارت چې موږ یې پورته کوو دا به ګوري او 20 کاله وروسته به دا زما او ستا، دا زموږ او ستاسې د ټولو ماشومان متعصب ترین او فاشست ترین اشخاص پکې لوی کیږي او دا بدبختي به افغانستان ته پرېږدي. دغه جغرافیا چې نن ورځ ټول ورونه قومونه پکې ژوند کوي دا به حفظ نه کړی شو. زما هیله امید دا ده، تقاضا مې دا ده چې ورونو راځئ تیرو ته نه ځو. که تیرو ته لاړ شو بیا هر یو قوم نواقص لري او هر یو شخص نواقص لري، جنجالونه رازیږوي. راځئ چې مخکې لاړ شو، دا ورونه قومونه سره په افغانستان کې یو مشترک نقطې نظر د ژوند پیدا کړو تر څو په افغانستان کې ژوند وکولی شو. دا څه معنا لري چې په خوله وایم ملي یم اما افغانیت ته بیا سور کارت جګوم. دا څه معنا لري چې زه ملي خبرې کوم خو افغانیت در سره نه منم. ته څوک چې د اساسي قانون په مخالفت کې او په ټکر کې سور کارت جګوي؟ چا درته صلاحیت درکړی؟ دا ارمان به د هیڅ وخت پوره نشي. موږ افغانان یو او قوم ته هم پکې ځای ورکوي په دې تذکره کې. زما دغه 2-3 مسلې وي چې ورباندې مې تماس ونیوه او هیله امید مې دا ده چې افغانان په مشترکو مسایلو باندې فکر وکوو، نه دا چې په کلي کې به ماته څه وایي. مننه. مننه محترم خلیل